د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعبان په آخري شپو کې آخري ورځو کې موږ ته بیان وکړو، خطبه بیان کړه. د هغې په یوه حصه کې دا وفرمیل چې د رمضان میاشت دا د صبر میاشت ده او د صبر بدله چې د هغه جنت دی او دا د همدردۍ او د غمخوارۍ میاشت ده. دې حدیث روایت بیهقي په شعب الایمان کې کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، اوږد حدیث دی. په دې څلورمه حصه کې دا خبره موږ تاسو زده کړه چې د رمضان میاشت د صبر میاشت ده. دې کې به ته صبر کوې، د ګناهونو نه به صبر کوې، ګناهونه به نه کوې، په نیکیانو باندې به صبر کوې، نیکي به کوې، که تعالی تکلیف هم صبر به کوې. او دارنګې جنګ جګړو نه به ځان ساتې. چا سره جنګ کوو ته به بدله په جنګ سره نه ورکوې، ته به صبر کوې، ته به خپله غوسه خورې. داسې میاشت را روانه ده. نو دا د صبر میاشت ده او د صبر بدله چې دا جنت دی. الله به تا ته جنت درکوي. که ته ځان د ګناهونو نه بچ کوې او صبر کوې، تا ته به الله جنت درکوي. ته که نیک کارونه کې پاکې تکلیفونه ته په هغې صبر کوې، تا ته به الله جنت درکوي. او دا د همدردۍ او د غمخوارۍ میاشت ده. د غریبانو سره همکاري وکړي، غمخواري ورسره وکړي، او د مریضانو پوښتنې وکړي، خصوصا غریبانان، یتیمان، کونډې رنډې، خوار غریب، د هغو سره همکاري وکړي، د هغو سره مرستې وکړي. هغه کسان چې هغوی د غریبانانو سره مرستې کوي، د مالدار خلکو نه پیسې اخلي او ستاسو په یقین وي چې دا غریبانانو ته رسوي، هغه خلکو سره مرستې کوئ چې هغوی غریبانانو ته ستاسو پیسې رسوي، ستاسو همکاري هغوی ته رسوي. د دې وجې نه په دې میاشت کې صبر کوئ، د ګناهونو نه په نیکیانو باندې صبر کوئ، د بد کارونو نه صبر کوئ، بد کارونه مه کوئ، او غریبانانو خلکو سره همدردي کوئ، همکاري ورسره کوئ، مرستې ورسره کوئ. الله جل شانه به تاسو ته اجر عظیم درکوي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.